نن مې په زړه داسې ورېږي چې تپوس مه کوه نن مې په زړه داسې ورېږي چې تپوس مه کوه راته په دې ډول یادېږي چې تپوس مه کوه او که د لوی ښار تنهایي دې چېرته ولیدله که د لوی ښار تنهایي دې چېرته ولیدله زړګیه داسې به راجېږي چې تپوس مه کوه. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر زیات پوهونکی او مهربانه بادشاه زه قرار یوسفزی یم د ستر ستوري ادبي خپرونې ډالۍ په لاس یو ځل بیا تاسو سره مخامخ یم. امید لرم چې تاسو به خیر روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به څنګه چې تاسو معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د شاعرانو ادیبانو ملګرو نه مرکې کوو د هغوی ژوند پوښتو شعرونو ته ریکارډ کوو او تر تاسو یې دررسوو. هم په دغه ډول کې را سره زه به دا ووایم چې د پښتونخوا ستوری اقبال کوثر صاحب چې یو ډېر زیات ښه شخصیت دی یو علمي شخصیت دی را سره ناستې کوي. کوثر صاحب تاسو ته په خپله خپرونه کې ډېره زیاته مینه او مننه وایم. ډېره مننه. تاسو خو د څه د تعارف محتاج نه یې خو بیا هم دنیا ده لنډه شان پېژندګلو کوي مننه به وي. زما خپل نوم محمد اقبال دی. زه د مردان نه چارسدي روډ باندې سلیم خان طرف ته دغه طرف ته زموږ کلی سلیم خان نوم دی. هغه ځای بنیادي طور مومند یم. یو شعر و ادب تاسو چې اوس زما متعلق کومې خبرې وکړئ نو دا تاسو لوی خبرې وکړئ. زه د دې شاعرانو ادیبانو د دې خلکو سره ناست پاس او د دې په وجه باندې به دغه یو څو خبرې موږ زده کړلې په دغه وجه باندې اوس د نن ناست یو مرکو کې خو د خسرو صاحب یو شعر دی چې مدرسه کې مې د عشق عمر تېر کړ ناروا شکه خبر په زور زور شي نو خبر نه یم خو دا ستاسو لوی نظري ده او دا ستاسو مینه ده چې تاسو دغه کوئ. او زه اول د کراچۍ ته لاړم په 4 کې هلته د اتفاق ادبي جرګې د فلق خالق غمګین صاحب دوی د دې ملګرو یو جرګه وه د هغې په وجه باندې زه هغې سره دغه شوم د شاکر الله جلبلو هغې په وجه باندې زه هغوی سره ملګری شوم. بیا زه سعودي ته لاړم چې رالم د جرس ادبي جرګه جوړه شوې وه د جرس د مجلسي تنقید لپاره یو ښه پلیټفارم په هغې کې ریاست تسنیم دي روخان یوسفزی طاهر افریدي صاحب قیصر افریدي لوی نومونو زلان یوسفزی نوراسلام سنگر ډېر تکړه ملګري پکې د هغې په وجه باندې زه جرس ته لاړم او جرس کې د مجلسي تنقید په آدابو باندې کم از کم پوه شوم چې مجلسي تنقید څه ته وایي او څه شی دی پښتو ادب څه شی دی کم از کم په دې باندې پوه شوم. خدای دې خیر کړي ستا په خیال باندې یارېږم خدای دې خیر کړي ستا په خیال باندې یارېږم پټال زانګم خو پټال باندې یارېږم او اشارې دې د معنو نه خالي نه دي اشارې دې د معنو نه خالي نه دي حال مې دا دی چې په حال باندې یارېږم او سر او تال مې دا د زړه برابر نه دی سر او تال مې لا د زړه برابر نه دی لا د زړه په سر او تال باندې یارېږم او تعجب دی که ستا مینه رانصیب شوه تعجب دی که ستا مینه رانصیب شوه د ډېر وخته په دې سوال باندې یارېږم او د رازونو د ساتلو سړی نه دی د رازونو د ساتلو سړی نه دی اقبال پرېږده په اقبال باندې یارېږم. ډېره مننه. تاسو هو په بلا مرکو کې ناستې کړې وي بلا خلک مو وپېژني خو دا راته ووایي چې در اقبال نه تر کوثره پورې دغه سفر کله شروع شو؟ زه په اووم کې وم چې ما لومبنې د شاعرۍ په نوم باندې یو څو کرښې راښکلې وې تخلص و اقبال نادار بیا په تقریبا 3 نوي کې 5 نوي کې دغه ټیم کې زموږ یو ملګری د مردان عبدالرؤف عارف هغه و زه وم او ریاض تسنیم موږ ګارډن کې ناست وو. ریاض تسنیم ما ته وویل چې بډه دا مدار دا پرېږدوه نو ما بس دا کوثر تخلص موږ خوښ کړو د هغه وخت نه د سن 95 یا 96 دغه دور نه بیا اقبال کوثر شوم او بس لیکل مې نه مې غزل سم ولیکو نه مې بل څه ولیکو نه مې نثر ولیکو او ملګرو په دغه باندې ملګرو خواخوا د درې ملګرو چېرې د خاکې ماکې په طبیعت کې لږ طنز شته ظرافت شته د خاکې ماکې او یا تکل داسې لیکه نو هغه زما د خوښې فلم ما مشتاق احمد یوسفي یا ابن انشا یا کرنل محمد خان یا مصطفی صالح
دا خلک ما لوستي نو د هغې په هغه وجه باندې زما په طبیعت کې لږ طنز و نو بس هماغه څه مې زړه کړو لږ ډېر خاکې مې ولیکلې وه بس نور ما څه غټ کار نه دی کړی. تاسو خو وایئ چې ما داسې خاص کار نه دی کړی خو زه یې تر څومره حده پورې ما اورېدلي دي نو تاسو بلا کار کړی دی او تر دومره وخت نه تاسو لیکل کوئ نو بلا کار به تاسو خامخا کړی وي. د دې څه کتابي مجموعه تاسو جوړه کړې ده یا نه کتاب شته یا نشته دا راته ووایئ. د اردو څه خاکې ما لیکلې وې هغې ترتیب هم برابر کړی دی انشاءالله چاپ کوي. ما خو له یو نوم خوښ کړی و بکري یا د ورته خاکې خو بیا مې بدل کړ هغې له موږ نوم کې خود کانچ کې لوګ کتاب له د اردو کتاب دی د پښتو خاکې موږ هغه کوو ما اول له نوم خوښ کړی و بل خو اوس بیا د ملګرو او خاص کر د ملګري فیض الله حافظ په دغه باندې ما د دې لپاره صرف هغه ویل خاکې نوم ولکې خاکې نوم مې خوښ کړی دغه د کتابونه مې دغه د شاعري مایري ماسدونه شته دي چې زه یې دغه کوم او چاپ کوم یا نه د هغه معیار ده چې کوم معیار اوس په پښتو کې جدید غزل لیکلی کېږي ډېر ښه غزل لیکلی کېږي موږ خو هغه کلاسیک شاعران نه متاثره وو او هغه څیزونه کړي دي اوس خو په پښتو کې ډېر لوی کار روان دی ډېر ښه کار وشو ډېر لوی کار وشو په پښتو غزل کې اوس چې کوم کار روان دی نو ډېر لوی نمونه پیدا کړو او هغه څه موږ ونه کړو نو زه وایم چې شاعري که زه چاپ نه کړم نو پښتو ادب باندې بس اثر پرې نه اوسي. ډېره زیاته مننه کوم الله دې وکړي چې دا کتابونه چاپ شي تر موږ او تر مینوالو پورې ورسي او موږ ترې څه زده کړه وکړو. چې څنګل خوراکه ما له خوب راځي څنګل خوراکه ما له خوب راځي لږ مې دمه کړه ما له خوب راځي او زه د دې ستړي ژوند ته ډېر ستړی یم زه له دې ستړي ژوند ته ډېر ستړی یم ما شلکه ما له خوب راځي او ستړ دې کمسی دې په دې مخونو له ستړ دې کمسی دې په دې مخونو له دا ډېوه مړکه ما له خوب راځي او ته چې به لاړې ما به ستوري شمارل ته چې به لاړې ما به ستوري شمارل نن چې دې شپه کړه ما له خوب راځي او ته دې په شونډو کې غزل د اقبال لږ زمزمه کړه ما له خوب راځي. ډیره زیاته مننه کوم اقبال کوثر صاحب چې موږ له وخت راکو یو څو لمحې مو زموږ په نوم کړي دغه خپرونې نه مو ښکلا ورکړه تر روانې مرکې پورې خپل قرار یوسفزي ورور کې اجازت د لوی الله په امان.